سلام قدرمنو دوستانو، هیله ده از ما او د خبرونې د ټولو کارکونکو نیک هیلې ومنه او تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله ژوند غواړم. بیننده ها و شنونده های عزیز و گرامی، سلام و احترام ما و سایر همکارای عزیز ما را قبول بکنید. عرض کنم که برای ما نامه های متعدد میاد، تلفن های متعدد میاد و از جمله از ما میپرسند که در رابطه با ارزش های ملی، هویت ملی و اتحاد ملی چرا شما بسیار توضیحات و حرفایی ندارین در برنامه هایتان، بیشتر شما در رابطه با زندگی افغان ها در دنمارک و یا خارج از کشور زیاد تکیه میکنین. قدرمنو دوستانو، دغه لیکونه مونږ ته د هیواد د بیلابیلو سیمو نه راځي او د دې ځای نه د هیواد نه د باندې هم دغه ډول لیکونه راځي چې تاسو ولې د ملي یووالي یا مثلا د ملي ارزښتونو هویت او د افغانستان او د افغانانو د تاریخي هویت په باب ولې سیاسي بحثونه نه کوئ. عرض وکړم چې موږ خو سیاسي بحثونه ځکه نه کوو چې یو خو له افغانستان نه ډېر لرې یو او موږ نشو کولی د افغانستان په باب چې کوم انکشافات راځي هغې کې موږ دخیله واوسو او یا هلته داسې یو نظر ورکړو چې هغې نه موږ بېخبره یو او بیا به زموږ نظریات هم هغسې مؤثر او ګټور نه یا څنګه چې لازمه ده او په دروغو باندې به یو بل دروغ هم موږ ورعلاوه کړي. له بلې خوا موږ همیشه په دې تاکید کړی ده چې ملي یووالی د یو ملت د بقا لپاره دا تر ټولو ډیر مهم اصل ده. وحدت ملی بر بقای یک ملت ضروری و حتمی است. این وحدت ملی به این معنا نیست که ما بگوییم والا این اقوام مختلف، زبانهای مختلف ما با هم هستیم. نه، مسئله این است که ما تاریخ ما مشترک است، سرزمین ما مشترک است. از 5000 سال قبل اینمی افغانهای امروزات اینمی منطقه که امیال به نام افغانستان یاد میشه زندگی کرده. دغه افغانان چې تاسو د اوس ګوري او دغه افغانستان چې اوس ګوري، دغه ورشي په ریګویدا او اوستا کې وګوري، په د لوی آریانا هغه کومه ژبه چې مونږ ته نوم را رسیدلی د اریک په نوم، په هغې کې وګورئ چې همدغه خلک، همدغه اوسني پښتانه، همدغه اوسني دري ژبې پشیان، نورستانیان، بلوچان او دا نور هزاره ورونه یا هر څوک چې دي، دا د دغه وطن اصلي اوسېدونکي دي. نه پښتاني او پښتو ژبه کومه نوې ژبه ده چې په دې 100 کالو 200 کالو کې پیدا شوي او یا چېرته د سلیمان له غره نه راغلي، او نه دا دري ژبې چېرته له عربو راغلي دي او یا له لرې ماراو نهر نه راغلي، او نه دا زموږ پشیان او بلوچان نورستانیان. دا د یوې مور اولادونه دي. دغه وطن ده، دا خاوره ده. هیڅ څوک هم نشي کولی چې دغه وطن او د دې خلکو یووالی هغه له منځه یوسي. دولتونه به مختلف راځي. تاسو ولیدل په تاریخ کې چې لولو په معاصر اوسني افغانستان کې خو فکر وکړئ چې مثلا د امیر عبدالرحمن خان له وخته، د هغې نه مخکې همداسې در واخلئ لاړ شئ تر امیر دوست محمد خان ولاړ شئ این تر میرویس بابا، این تر احمدشاه بابا پورې، او تر اوسه پورې چې دا اوس د طالبانو اسلامي امارت ده په افغانستان کې څومره دولتونه به راغلي، چا د افغانان له منځه ویوړل؟ هېڅوک هم له منځه نشي وړی او نه بېلولی شي. مهمه خبره دا ده چې زموږ دغه وطن ده په تاریخي اسنادو کې د افغان او افغانستان نوم راغلی. د 2000 کال نه مخکې په اسنادو کې دغه لاسوندونو کې، تاریخي لاسوندونو کې ورشي وی ګورئ، دغه اسناد شته ده. دغه د افغان او افغانستان نوم، دا چې یو وخت د خراسان په نوم یوه سیمه یادېدله، دا یو اقلیمي نوم ده، نه یو جغرافیایي نوم. یا مثلا د باختر او باختریان، دلته خو به ډېر نومونه ولنو، دا خو به دغه افغانستان په دغه شکل نه و. دغه وخت لویه آریانا تر نیم هندوستان وه، تر نږدې عراق پورې وه، داسې ټول ماراو نهر پکې راته. موږ خو نشو کولی چې هغه جغرافیه بیرته تکمیل کړو، هماغه پخواني نومونه پکې کېږدو. زموږ نوم آریانا و، آریان خلک، آر خلک، ښاغلي او محترم خلک همدغه دي چې اوس هم په افغانستان کې اوسېږي. دغه ژوند ده، دغه نوم ده، دا هویت ده.
هیچ څوک دې ته تغییر نشي ورکولی. شنونده و بیننده عزیز و گرامی، وحدت ملی از اینجا شروع میشه که ما هویت ملی خود حفظ کنیم، ارزش‌های ملی خود حفظ کنیم. تمام اقوام، تمام زبان‌ها و ادیان و مردمی که در کشور ماست، تن وجود ماست. هیچ کس از هیچ کس برتری نداره. اینمی افغانستان ارزش تاریخی داره.